ان شاء الله تعالی په دغه شی به وتمنځای عملي پرېکړې کوو. امیر سره همیشه د خبرې د لیارې ښې خوږې خبرې شوې دي، خو د امیر سره عملي طور باندې یوه فریقه داسې عمل نه ده کړی چې د هغې نه امیر مطمئن شي. نو وتمنځای کوم پر امن احتجاجي نه ډېر وکړی ده. انشاءالله تعالی دورګه ته به امیر عملي قدم واخلي، د هغې عملي په قدم چې د انشاءالله امیر طرفین دوه سره په دې مجبوروي چې امیر ته امن راکړو. چې امیر همیشه امن غوښته ده و امیر چې د کوم خلک امن غواړي د کمزوره خلک وي او د کوم خلک چې په جنګ داسې د بدامني جوړه کړې ده دا زورور خلک ته، نو زورور یې به په پیچلي اچېږي. لهذا همیشه د امیر کمزورې خلک سره دا زورور خلک همیشه غلطي کو، دوکارو سره کو، په خوږې خبرې مې غلط کو، عملي د امیر سره ظلم کو، جتای کو د امیر بچیون، د امیر ترسرۍ، د امیر ځوانان، د امیر بوډاګان دا شهیدان کوي و زخمیان کوي.